ملګرو اخر کار چې دی هغه سی سی ټي وي تصویران چې دي هغه هم مخې ته راله. کوم ویډیو چې دا وخت تاسو ته په سکرین باندې ښکاري نو دا یو سی سی ټي وي ویډیو ده او په دې کې واضح ښکاري چې ریحان زیب هغه څنګه وجلې شوی، یعنی د هغې مرګ څنګه مخې ته شوی دی. دا چل شوی دی، دا کیمره چې کم ده هغه لګېدلې ده او د ریحان زیب ګاډی چې کم دی هغه سایډ ته ولاړ دی او کم خلک چې دي هغه هم تله راتله کوي. نو په دې کې چې کم دی ډزې شي، خو ما دا ډېر زیات زوم کړه او کوشش مې وکړو چې دا ډزې د کم سایډ نه وشوي، خو په هغه کې داسې واضحه پته ونه لګېده او تاسو ته به هم داسې لږ خړ غونته ښکاري. صحیح به پکې راځي هم نه، صحیح تاسو ته ښودلی هم نشم ځکه د یوټیوب کومه خلاف ورزي چې ده په هغې کې راځي. نو د یو سایډ نه فایرنګ وشي داسې ښکاري او هغه فایرنګ نتیجه یعنې دونه په ټارګټ باندې هغه فایرنګ وشي چې ډایرکټ چې کم دی ریحان زیب پې ولګي او هغه را پرېوځي او په هغه ځای باندې سملي. په دې پخوا او شا کې چې کم خلک دي هغه خو منډې کې پیله او بیا چې کم وروستو لږ ساعت وشي نو بیا ټول خلک چې کم دی هغه راشي او د ریحان زیب باندې لاس یا وغیره څه چې دي هغه واچوي. کم واقع چې شوي ده هغې ډېره زیات افسوسناکه ده. کم سی سی ټي وي فوټیج چې دي هغه هم مخې ته راغلي. دې نه پس چې کم دی یو تصویر هغه هم شیر کېږي، خلک پکې وایي چې دا د ریحان زیب کوم قاتلان دي. نو د دې په هکله باندې څه واضحه ثبوت نه دی راغلی چې واضحه ثبوت سره راغلی یا تصویران به موږ تاسو سره کوشش کوو چې هغه زر تر زر هغه تاسو سره شریک کړو. نو دغه کم نوي معلومات چې راغلي او کم نوي ویډیو چې وه هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.